سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نن په یو ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو، هغه دا چې موږ څنګه کولی سو بې له یو کس څخه، بې له د یو چا له مشورو څخه موږ خپل ځان باندې کمپیوټر رانیسو یا لپټاپ رانیسو د ځان دپاره. موږ ډېری وخت که څه هم لوستي کسان وي، هغه ځي چې کمپیوټر رانیسي، هغه ته نه درک نه معلومیږي چې زه څه رقم کمپیوټر د ځان لپاره رانیسم، دا باید څه شي ولري او څونه اندازه باید ولري، بیټري یې څنګه وي، سی پي یو یې څنګه وي، پروسیسر سی پي یو سره یو دی، همدارنګه دا څونه دغه ولري، څونه ریم ولري او څومره سټوریج ولري، سایز یې څونه وي. دا ټول شیان نن ډېر په تفصیل سره تاسو ته ښیم. د دې ویډیو له کتلو څخه وروسته کله چې تاسې دا ویډیو وګورئ، په صحیح معنا او په پوره توګه سټپ بای سټپ یې وګورئ. د دې ویډیو له کتلو څخه وروسته بیا هیڅ وخت او په هیڅ ځای کې تاسې بل کس ته اړتیا نه لرئ یا چې هغه تاسې ته بیا مشوره درکړي چې یا داسې کمپیوټر رانیسه، او یا تاسې دې ته ضرورت نه لرئ چې بل چا ته ووایاست ته زما سره ولاړ شه او ما ته کمپیوټر رانیسه، زه په کمپیوټر رانیسم او په پوهېږم نه. لکه دلته ما ستاسې دپاره 10 هغه مهم فکټورونه واضح کړي دي کوم چې یو څوک کمپیوټر رانیسي باید په دې شیانو باندې رانیسي، باید دغه مهم ټکي په نظر کې ولري. له هغه وروسته یو کمپیوټر رانیسي نو هغه به د ده لپاره تر ټولو ښه انتخاب وي. خو د دې څخه مخکې چې ویډیو شروع کړو، لومړی زه درته دا وایم لکه کوم فکټورونه چې زه هغه مهم نقطې نقاط چې زه تاسو ته ښیم هغه دلته درته تشریح کوم هم. یعنې مطلب دا چې دا اوس زه غواړم تاسو ته ریم وښیم چې کمپیوټر باید دونه ریم ولري، هغه دلته په کمپیوټر کې درته ښیم هم چې تاسو څنګه کولی شئ هلته په دکان کې تا ته دکاندار کمپیوټر را اخلي، ته هلته څنګه کولی شئ ریم وګورې، ته هلته څنګه کولی شئ سی پي یو وګورې، ته هلته څنګه کولی شئ چې بیټري ولرې چې دا دا تر څو اندازې پورې کار کوي. نو راځئ ملګرو، هیله ده چې ویډیو تر پای را سره وګورئ تر څو په دغې مهمې موضوع باندې مو تر لا ډېر سر خلاص شي. نو شروع دی داسې 10 مهم فکټورونه کله چې یو څوک کمپیوټر رانیسي باید په نظر کې ونیسي، یعنې دا 10 مهم نقاط دي. لومړی سایز دی. وایي کله چې تاسې کمپیوټر رانیسئ لومړی باید دا فکر وکړئ چې ستا کمپیوټر ته غواړې آیا په یو سفر کې د ځان سره یوسې، آیا ته غواړې په خپله بستۍ کې د ځان سره وګرځې، یا تر پوهنتونه یا تر کارځایه یا تر کوره. نو که چیرې داسې یي چې ته دا خپل لپټاپ غواړې یوسې یوې او بلې خواته، نو ستا د لپټاپ اول چې ته ورسې هلته باید ته سایز مشخص کړې. سایز چې دی دا فزیکي شی دی، یعنې د کمپیوټر دغه عمومي سایز نه دی، په دغه اندازه کېږي چې دونه انچه دی یا دونه سانتي متره دی. نو دا سایز چې دی دا سایز دلته په کمپیوټر کې دننه په سافټ کې نه دغه کېږي، نه اندازه کېږي، دلته نه کتل کېږي چې دا کمپیوټر څونه سایز لري. نو سایز اول باید تاسې له دوکانداره وپوښتئ. خو زه درته دا وایم که چیرې تاسې لپټاپ همدارنګه ګرځوئ نو تاسې باید د سکرین سایز له 12 او د 14.3 انچه په منځ کې تاسې باید کمپیوټر رانیسئ او وزن یې باید تر 1.5 کیجي یا کیلوګرامه کم وي. نو لومړی مهم نظر دا دی، مهمه نقطه دا ده کله چې تاسې کمپیوټر رانیسئ تاسې باید د هغه سایز په نظر کې ولرئ چې زه باید څونه سایز کمپیوټر رانیسم. مهمه خبره دا ده کله چې تاسې کمپیوټر رانیسئ په سایز کې زه درته یوه دا بله مشوره هم درکوم، کله چې تاسې سایز کې کمپیوټر رانیسئ پول کیبورډ ته پام وکړئ. یعنې پول کیبورډ دې ته وایي کله چې په راسته طرف کې هغه د نمبرونو کوم بټنان وي لکه 1 2 3 4 په راسته طرف کې ولري نو هغه بیا ډېر اسانه وي په کار کې. کله چې په کمپیوټر کې کار کوئ هغه د پول کیبورډ ډېر اسانتیا رامنځته کوي. له سایز څخه وروسته راځو ریم ته. ریم چې دی دا د کمپیوټر یو ډېره مهمه برخه ده. کله چې ته په کمپیوټر کې کار کوې، زه په کمپیوټر کې راځم دغه دی دا یو نوټ مې راخلاص کړی دی، راځم دا یو پروګرام راخلاصوم، راځم ویب ته یعنې براوزر ته راځم، دلته یو سایټ سرچوم، یو اپلیکیشن راخلاصوم. دا ټول شیان که چیرې ته غواړې چې په کمپیوټر کې دونه کار وکړې چې په هغه کې ته په یو وارې باندې څو اپلیکیشنان راخلاص کړې، ایډیټ پکښې وکوې، یا ویډیو کې ایډیټ کړې، یا هم تصویر کې ایډیټ کړې، له هغو څخه وروسته نور سافټویرونه راخلاص کړې په سیم ټایم کې په یو ځلې باندې، نو ته باید د کمپیوټر ریم ته پام وکړې. ریم ستا یو ډېره مهمه برخه ده د کمپیوټر.
خو کله چې ته ریم کمپیوټر رانیسې ریم یې باید څو وي. که چیرې ته د یو ساده کار لپاره کمپیوټر رانیسې، د یو دکانداري، د یو دفتر، د یو داسې شي لپاره چې هغه ساده کارونه وي، لکه ته یا په اکسل کې کار کوې یا په وډ کې کار کوې یا داسې خالص په براوزر کې اخته یې، نو بیا ستا د کمپیوټر لپاره 4 جی بي ریم صحیح دي. 4 کم از کم د کمپیوټر 4 جی بي ریم باید وي. که چیرې ته غواړې چې لږ لوړ کار په وکړې یا هم کوم سافټویرونه پر اخلاص کې یا کوم ایډیټینګ پکښې وکړې، نو ستا د کمپیوټر ریم باید تر 4 لوړ وي. باید 8 وي، 16 وي، 32 وي، حتی کله لوړ وي هم ډېره ښه خبره ده. نو اوس راځم تاسې څنګه کولی شئ د خپل کمپیوټر ریم وګورئ. تر ټولو اسانه لاره یې دا ده، کله چې تاسې ټاسک بار ته راځئ، دې ته ټاسک بار وایي، په دې باندې راسته کلیک کوئ. له هغه څخه وروسته دغه ټاسک منیجر دی، په دې چې مو کله کلیک وکړ دغه صفحه موږ ته راخلاصه شوه. دا پرفارمنس دوم اپشن دی، په دې باندې کلیک کوم. راځم دغه دی، تا ته دلته لیکلي دی میموري. دا میموري چې لیکلي ده دې ته وایي ریم. یعنې زما د کمپیوټر ریم چې دی هغه څو دی؟ 8 جی بي دی. دغه دی تاسې لیدلی شئ، وینئ زما د کمپیوټر ریم 8 جی بي دی. نو که چیرې تاسې په دکان کې کمپیوټر کتی د هغه ریم نه در معلومېدی، نو ریم یې دلته په اسانۍ سره وګورئ. له دې څخه وروسته اوس راځو، دا خو د ریم مسله شوه، یعنې تاسې باید د کمپیوټر ریم په نظر کې ولرئ. دریم اپشن چې دی د سکرین کوالټي ده. په سکرین کوالټي کې کله چې تاسې غواړئ کمپیوټر د ورځې د ډېرو ساعتونو لپاره کار کوي، نو تاسې باید داسې کمپیوټر رانیسئ چې هغه داسې سکرین ولري چې هغه ستاسې دپاره د سترګو دپاره تاواني نه وي. دغه ګلوسه سکرین ورته وایي. دا چې دی شاوخوا رڼاوې که هغه فزیکي شیان کوم وجود ولري هغه منعکس کوي. د دې مطلب دا دی لکه په یو کمزوري هنداره کې چې موږ راسته یا زموږ چپه طرف یا هم د شا طرف هغه کوم شیان چې وجود ولري هغه موږ ته ښکارېږي، داسې سکرین هم راځي چې هغه پکې ښکارېږي، او بل داسې سکرین راځي چې هغه یوازې او یوازې هغه خپل جوړښت ستاسې سترګو ته وړاندې کوي، او دغه کوم شیان چې دي هغه نه منعکس کوي، یعنې لکه هنداره داسې نه ښکارېږي. نو تاسې به ډېری وخت دې ته کرسټال وایاست یا به مو اورېدلی وي. او نو مهمه موضوع په د سکرین کوالټي کې دا ده چې د لپټاپ تر ټولو لوړ ریزولوشن چې دی، یعنې چې معنا تصویر په ښه توګه ښکاره کړي، په غټه بڼه ښکاره کړي، او ویډیو په غټه بڼه ښکاره کړي، او تاسې ته ښه کار وکوي، هغه 1920 په 1080 کې دی. صحیح دی؟ دا ویټ او هایټ دی. نو دا تر ټولو فل ایچ ډي سکرین ده. که چیرې تاسې غوښتل چې دغه ټچ سکرین مو کمپیوټر رانیسئ، هغه بیا خامخا ګلوسي سکرین وي، معنا هغه کومې رڼاوې شیان چې هغه خامخا درته منعکس کوي، ځکه چې دا رڼاوې باید تر څو ښه استفاده ورڅخه وشي. نو تاسې باید د سکرین کوالټي څنګه وګورئ چې دا زما کمپیوټر څو سکرین یې څو کوالټي لري. کله چې راځئ سرچ ته، دلته په سرچ کې سیټینګ راخلاص کړئ. د سیټینګ څخه وروسته دغه ډسپلی ده، دغه دی تاسې وینئ. کله چې مو ډسپلی راخلاصه کړه لاندې راسئ، دغه ده ډسپلی ریزولوشن. دلته د خپل کمپیوټر هغه ډسپلی ریزولوشن یا هغه د سکرین کوالټي چې ده هغه دلته تاسې کتلی او لیدلی شئ. اوس د دې کمپیوټر ریزولوشن چې دی هغه لوړ ریزولوشن یې 1366 په 968 کې دی، معنا 1366 داسې اندازه لري او 968 داسې اندازه لري. دا د پکسل په حساب اندازه ده. همدارنګه تر دې کښته لري خو تر دې لوړ نه لري. نو دلته تاسې د خپل چې هر څونه په لوړ اندازه باندې وي، یعنې تر 1920 په 1080 کې د دون اندازې دا به ډېره بهترین لاره وي، دا به ډېر بهترین سکرین وي ستاسې د کمپیوټر لپاره. نو له دې څخه وروسته کله چې په سکرین کوالټي باندې وغږېدو او طریقه مې هم درته وښودله چې څنګه به یې ګورئ، راځو بیټري لایف ته. که چیرې دغه کمپیوټر ته بیا هم لکه ما چې درته وویل ته یې د سفر دپاره کاروې او یا یې هم در سره وړې پوهنتون ته، کار ځای ته، هر ځای داسې نه کېږي چې د بیټري لپاره بیا په تېره زموږ او ستاسې لپاره نو هر ځای برق نه وي. نو تاسې باید د کمپیوټر بیټري ته ډېر پام وکړئ. د دې پر ځای چې یو څوک تا ته وایي چې دا کمپیوټر 6 ساعته 8 ساعته دونه بیټري وهي، د دې پر ځای ته باید خپل وړتیا وښیې. وړتیا باید څنګه وښیې؟ ته باید د دې بیټري لایف وګورې. یعنې څنګه؟ ته باید راسې
و بیا هم سرچ بار ته صحیح دی دلته به ولیکې CMD کله چې دا CMD ولیکئ د دې څخه وروسته دغه کمانډ پرامپټ راځي په دې به راسته کلیک وکړئ run as administrator یس به کې دلته تاته دغه ځای راځي کله چې دا راغی دلته به ته ولیکې چې شي power CFG لاغه وروسته سلاش لاغه وروسته battery report power CFG slash battery report انټر به ووایې له انټر څخه وروسته تاته داسې یو شی راځي لکه دغه خط چې دلته لیکلی دی دغه ادرس چې دلته لیکلی دی دا به تر دې ځایه داسې انتخاب کړې کنټرول C به ووایې دا به ایسته کې اوس به راسې د خپل کمپیوټر لکه دغه دس پی سي چې لیکلی دی یا دغه مای کمپیوټر چې لیکلی په دې ځای کې به دا دلته داسې ووایې دا به دا انتخاب کړې کنټرول وي به ووایې دلته بیک شوی دی د هغه وروسته به انټر کلیک کې له انټر څخه وروسته تاته دغه صفحه خلاصیږي دا د بیټري ریپورټ دی دا د کمپیوټر نیم دی دغه د اپریټینګ سیستم دی له دې څخه وروسته دغه د انسټالډ بیټري دا د بیټري نوم ده نو د دې پر ځای چې تاسې هغه ساعتونه په نظر کې ولرئ تاسې د کمپیوټر د بیټري هغه جوړونکي هغه کمپنۍ په نظر کې ولرئ تر څو هغه یو ښه کمپنۍ وي لکه دا اوس دغه سمسونګ SDI باندې جوړه سوې ده دا یو ډېره ښه کمپنۍ ده نو تر څو تاسې هغه کمپنۍ په نظر کې ولرئ دا به بیا ستاسې لپاره ښه کار کوي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې باید دغه میګاواټ پاور دغه باید چې هر څونه لوړ یې داسې پر څونه اندازه باندې لوړ یې تاسې بیټري به په زیات اندازه کار کوي او ستاسې لپاره به تر ټولو ښه توګه کار کوي نو دا د بیټري ښولو طریقه وه چې تاسې څنګه د کمپیوټر بیټري وګورئ ډېری کسان نه ورباندې پوهېږي د بیټري په کتلو چې موږ د بیټري څنګه وګورو دلته راځي پر بیټري باندې کلیک کوي بیټري ورته وایي چې دونه فیصده پاته دی دونه ساعته تاته کار کوي نو له دې څخه وروسته پنځم اپشن چې دی تاسې کمپیوټر انتخابوئ تاسې تر ټولو مهم اپشن هم دا دی ځکه دا د کمپیوټر هغه زړه دی دې ته وایي CPU یا ډېر خلک ورته پروسیسر وایي یعنې سنټرل پروسیسر یونټ نو کله چې تاسې پروسیسر کمپیوټر انتخابوئ نو تاسې باید داسې یو کمپیوټر انتخاب کړئ تر څو هغه داسې یو پروسیسر ولري چې هغه په لوړ ماډل باندې صحیح دی لکه اوس دلته دی وایي دغه انټلس کور دا کور بیسډ رینج دی وایي دا په اوس وخت کې تر ټولو یو ښه CPU اوګانې وړاندې کوي دلته ته کولی سې لکه کور آی 3 انټري لیول کې ده کور آی 5 ده په میجورټي یا مډ رینج کې ده او کور آی 7 دی همدارنګه تر دې لوړ دی دا ستاسې لپاره وړاندې کوي نو تاسې به چې هر څونه ستاسې د کمپیوټر CPU پروسیسر په لوړه اندازه باندې وي په لوړ جنریشن کې وي نو تاسې باید هغه کمپیوټر انتخاب کړئ یعنې که چیرې ستاسې کمپیوټر کور آی 3 وي تر کور آی 3 کور آی 5 ښه دی تر کور آی 5 کور آی 7 ښه دی له دې سره جنریشن هم مهم دی یعنې تاسې باید جنریشن ته پام وکړئ هغه نسل ته هغه نوي ډیزاین ته نوی شی چې وړاندې سوی دی خو تاسې څنګه کولی شئ چې خپل د کمپیوټر هغه خپل CPU چې ده د هغې اندازه ولګوئ چې آیا دا کوم ماډل دی د کومې کمپنۍ جوړ دی او همدارنګه کوم جنریشن دی بیا هم هغه په دې ټاسک بار باندې راسته کلیک کوو ټاسک منیجر ته راځو له ټاسک منیجر څخه وروسته هغه پرفارمنس ته راځو دغه لومړی اپشن چې لیکلی دی CPU دغه ستاسې CPU دا ستاسې پروسیسر دی دا نوم دی دا کمپنۍ نوم دی او دا کور آی 5 دی دا د لیکلی دی 2200 یو لیکلی دی معنا دا اووم جنریشن دی نو په دې طریقه تاسې کولی شئ دلته خپل د کمپیوټر جنریشن او هغه کوم کمپنۍ چې ده چې کومې کمپنۍ جوړ کړی دی په کوم رینج کې دی دا دلته تاسې معلومولی شئ په دې څخه وروسته په ډېر دغه باندې نه ورباندې غږېږم په ډېر تفصیل سره ځکه زه یوازې هغه نقاط تاسې ته ښیم د هغو کسانو لپاره چې هغه ځي کمپیوټر رانیسي نو ساده باید په دې وپوهېږي چې زه سره کوم کمپیوټر رانیسم او په کوم مشخصاتو یې رانیسم
دا د سی پی او برخه شوه، دا ډیره مهمه برخه ده. یعنې ستاسې سی پی او باید په لوړه اندازه باندې وي تر څو هغه ستاسې لپاره ډیر. شپږم اپشن چې تاسې کمپیوټر رانیسئ یا یې د ځان لپاره اخلئ، تاسې باید سټوریج ته پام وکړئ. سټوریج هغه حافظې ته وایي. نو که چیرې تاسې حافظې ته په دې توګه باندې پام کوئ چې آیا حافظه یې څومره زیاته ده، 500 جی بي ده یا هم 1000 جی بي ده یا هم 1 ټي بي ده، د دې پر ځای چې تاسې داسې اندازې ته فکر وکړئ، تاسې هارد ډیسک ته فکر وکړئ چې آیا دغه هارد ډیسک ایچ ډي ډي دی یا هارد ډیسک ډرایو یا اس ډي ډي دی. اس اس ډي دی څه بخښه کوئ په بخښنې سره، اس اس ډي معنا سولید سټیټ ډرایو، لکه دلته چې لیکلي دي دغه دی. یعنې که چیرې تاسې کمپیوټر رانیسئ تر دې چې تاسې هغه ستاسې کمپیوټر هارد ډیسک اس اس ډي وي، نو دا به ستاسې لپاره یو ډېره ښه خبره وي. نو ځکه چې دا اس اس ډي هارد ډیسک دی دا په زیات اندازه باندې د کمپیوټر په تیزوالي کې، د پروګرامو په لوډ کې، په دې ټولو کې په ډېر نرمي سره کار کوي او ډېر ښه کار کوي. خو یو څه اندازه ګران دی. نو تر هغه یعنې که هغه ته غواړئ چې 1 ټي بي رانیسئ یعنې 1000 جی بي رانیسئ، خو دغه بل یو شاید په دې باندې 256 جی بي اوسي یا هم 500 شاوخوا اوسي 512. نو دا بله مهمه موضوع ده د ذخیرې یا د سټوریج. اووم چې دی هغه ګرافیک کارت دی. که چیرې ته کمپیوټر رانیسې، ستا کمپیوټر سټوریج مې په بخښنې سره نه درته وښوی چې زموږ سټوریج په څونه اندازه باندې دی او په څونه اندازه باندې کار کوي. بیا هم راځم هغه ټاسک بار ته راسته کلیک کوم، ټاسک منیجر لیکلی دی، په ټاسک منیجر کې پرفارمنس انتخابوم، راځم دغه ډیسک دی، ډیسک انتخابوم، زما ډیسک چې دی دغه دی 256 جی بي دی، اس اس ډي دی، سولید سټیټ ډرایو دی. صحیح دی. دلته به ستاسې د کمپیوټر د هارد ډیسک معلومات لیکلی چې کوم هارد ډیسک دی او په څونه اندازه باندې دی. له دې څخه وروسته ګرافیک کارت ته راځو. ګرافیک کارت د دې لپاره کارېږي کله چې ته په کمپیوټر باندې سخت کارونه کوي، لکه ویډیو ایډیټینګ سافټویر کاروي یا گیم په کوي، نو ته بیا ډیډیکیټډ جی پی یو ته ضرورت لري چې هغه باید انټل یا ای ام ډي جی پی یو او دا به ستا دپاره یو ښه یي د یو فوټوشاپ لپاره. که چیرې ته غواړې چې داسې یو لیپټاپ رانیسې چې هغه د دې لپاره رانیسې چې په هغه باندې سخت کارونه وکړې، نو کم از کم ستا د هغه ګرافیک کارت چې دی د هغه اندازه چې ده هغه باید 2 جی بي او همدارنګه که چیرې تر دې لوړ وي نو دا به ستاسې دپاره یو ډېره ښه خبره وي. څنګه موږ کولی شو ګرافیک کارت وګورو چې زما د کمپیوټر ګرافیک کارت څونه دی یا په څونه اندازه باندې کار کوي. دلته مازې دغه د وینډوز بټن او د آر بټن ووهي او دلته په دې سرچ بار کې ډي ایکس ډیاګ ولیکئ. dx ډیاګ ولیکئ، انټر کلیک کړئ. د انټر کلیک کولو څخه وروسته تاسو ته دغه صفحه راځي. په دې صفحه کې تاسو دلته کولی شئ په دغه دوم اپشن باندې کلیک وکړئ، دا ډسپلی چې لیکلی دی. په ډسپلی کې دلته تاسو خپل د ګرافیک کارت ډسپلی مومري یا شیډ مومري یا ډیډیکیټ مومري دا تاسو کتلی شئ. لکه مکمل اندازه چې د دې کمپیوټر 4150 ام بي ده، یعنې تقریبا 4 جی بي حسابل کېږي، او ډسپلی میموري چې ده 128 ام بي ده، او شیډ میموري چې دی 4090 ام بي ده. یعنې داسې په هر څو اندازه باندې زیاته وي هغه کمپیوټر ستاسو لپاره تر ټولو ښه کار کوي یا ښه معلومات یا ښه کار وړاندې کوي. لکه دا ډېری وخت چې ډېري دا د دې دپاره چې هغه لوړ ګیمونه لوړ سافټویرونه په دې باندې استعمال شي. له دې څخه وروسته راځم بله برخې ته، اتمې برخې ته یو اس بي 3.0 پورټ دی. یعنې که چیرې تاسې کمپیوټر رانیسئ تاسې باید هغه پورټو ته فکر وکړئ چې هغه لکه زه په ساده ژبه درته وایم، لکه تاسې یو اس بي ورچوئ، لکه تاسې ماوس ورچوئ، لکه تاسې بهرنی کیبورډ ورچوئ. نو دغه کمپیوټر کې باید و دې برخې ته هم فکر وکړئ تر څو زیات پورټونه ولري او تاسې د بیا په دې کې چې بل هارد ډیسک ورته بسته کړئ
او یا هم موس ورته بسته کوي یا کیبورډ ورته بسته کوي نو تاسې به ډېر ورسره وسایاست. ډېری کمپیوټران په دې برخه کې ډېر دغه نه لري، پورټونه نه لري، نو تاسې باید داسې کمپیوټر انتخاب کړئ چې هغه USB 3.0 پورټونه زیات تر زیات ولري. نه هم اپشن کله چې تاسې غواړئ کمپیوټر رانیسئ هلته باید تاسې دا وګورئ چې آیا دا کمپیوټر څونه وړتیا لري، د کوم وینډوز د کوم اپریټینګ سیسټم وړتیا لري چې زه بیا پر دې باندې انسټال کړم. نو تاسې باید کم از کم تر ټولو هغه داسې یو کمپیوټر رانیسئ چې هغه د وخت مطابق ستاسې لپاره کار وکړي. یعنې په اوس وخت کې خلک وینډوز 10 وینډوز 11 انسټالوي کاروي، نو هغه ستاسې هارډویر چې دی هغه باید د دې وړتیا ولري تر څو دغه اپریټینګ سیسټم ورباندې انسټال شي. که چیرې تاسې غوښتل چې د دې په باره باندې معلومات لاسته راوړئ چې زه کولی شم پر دې هارډویر باندې کوم اپریټینګ سیسټم انسټال کړم، 4 بیټه دی یا 32 بیټه دی یا څونه دی، خو که تر ټولو ښه یي نو هغه باید 4 بیټه یي تر څو هغه نوي د اوس وختونو اپریټینګ سیسټمونه چې دغه ټول ورباندې انسټال شي او په کارولو کې له مشکلاتو سره مخ نه شي. بیا هم راځم سیټینګ ته، دا طریقه درته ښیم چې چیرې کمپیوټر وګورو، له هغه څخه وروسته دا سیسټم دی، په سیسټم کې لاندې راځو دلته په اباوټ باندې کلیک کوو، دلته د ډیوایس سپیسیفیکیشن لیکلی دی، معنا د دې ډیوایس هغه معلومات دا یې نوم دی، دا د پروسیسر معلومات دي لکه څنګه چې مو هلته وکتل، دا یې ریم دی، له هغه څخه وروسته دا یې ډي ده او دا یې پروډکټ آی ډي ده. دلته تاسې لیدلی چې دا 4 بیټه اپریټینګ سیسټم وړتیا لري او د 4 بیسټ پروسیسر وړتیا لري. دا 4 بیسټ پروسیسر لري او 4 بیټ اپریټینګ سیسټم وړتیا لري. دا نو همدارنګه دغه د وینډوز سپیسیفیکیشن هم همدارنګه دلته لیکلی دی، یعنې په دې باندې تاسې کولی شئ 4 بیټ اپریټینګ سیسټم انسټال کړئ. له دې څخه وروسته لسم او آخري اپشن هغه هم برانډ دی. یعنې که چیرې تاسې یو دکان ته ورځئ یو کمپیوټر رانیسئ نو هلته باید تاسې د ځینو مشهورو کمپنیو لیپټاپونه رانیسئ، کمپیوټر رانیسئ، لکه هغه مثال یا باید ایچ پی کمپنۍ وي یا هم ډیل کمپنۍ وي چې په نړیواله سطحه باندې ډېرې مشهوره دي او ډېرې منل شوي دي او په ښه تولید بازار ته وړاندې کوي، یا باید لنوو وي. همدارنګه تاسې کولی شئ د نورو کمپنیو لکه دغه توشیبا او دغه اسیر او دغه اسوس په نامه د دې کمپنیو شان کمپیوټران هم رانیسئ. خو تر ټولو ډېر مهم چې هغه ستاسې لپاره زه ریکمند کوم هغه به دغه کمپنیانې وي، تر څو د دغو کمپنیانو کمپیوټران رانیسئ تر ډېرې اندازې په ښه توګه باندې کار کوي او ستاسې لپاره به تر ټولو بهترین انتخاب وي. نو ډېره مننه چې راسره واست تر اوسه پورې، په دې هیله چې لږ مو په دې باندې سر خلاص شوی وي چې موږ چې ځو و بازار ته کمپیوټر رانیسو نو زموږ کمپیوټر باید کم از کم کوم مشخصات ولري تر څو هغه کمپیوټر زموږ لپاره بیا کار وکړي او موږ د بل چا له تمې څخه له تکلیف څخه بیا خلاص یو. ډېره مننه. دا ویډیو در سره که چیرې مو خوښ شوي لایک او شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.